په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله یوه دا لنډه دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده ورونو. که 3-4 توري وله خو ډېره زیاته لویه فایده لري، ډېر زیات لوی فضیلت لري. الله رب العزت دې موږ تاسو ته د وینا توفیق را نصیب کړي. اول د دعا الفاظ راخلو: اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. د دعا لفظي ترجمه راخلو: ای الله رب العزت، ای زما خالق، زما بادار، زما پروردگاره، ما د دوزخ څخه محفوظه کړې. یا الله ما د دوزخ څخه وساتې، خدایه ما د عذاب وساتې. زما ګرانو عزتمند ورونو، په سنن ابي داود کې دغه دعا را نقل ده. د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د دې دعا په حق کې فرمایي، وایي که چیرې یو څوک د سهار د لمانځه وروسته او یا هم د مازدیګر یا د ماښام د لمانځه وروسته، د ماښام لمونځ یاد شوی دی په حدیث شریف کې، د ماښام د لمانځه بعد، د ماښام د لمانځه وروسته، یعنی د ورځې په را شروع کې او د شپې په را پیل او شروع کې 7 ځله دغه دعا ووایي، 7 کارته 7 ځله په همدې ورځ. که د ورځې ووایي، که د شپې وایي، که په دې شپه کې د انسان ته مرګ رالی، دغه څوک چې دا دعا یې ویلي مړ سي، دې ته به ضرور الله رب العزت د دوزخ نجات ورکوي. د دعا غوښتنې په بار بار الله رب العزت په خپل کلام کې کړې ده، او دا د دعا. نو تاسې په کومه ورځ دعا وکړه، ما او تا په همغه ورځ کې مرګ رالی، الله رب العزت چې په خپله د دعا غوښتنه کړې ده، قبلوي به یې که به نه قبلوي؟ د الله نازولی فرمایي یو څوک چې 7 ځله دغه دعا وغواړي، یو څوک چې په سهار د لمانځه وروسته یا د ماښام د لمانځه وروسته 7 کرته دغه دعا وغواړي د پاک ربه: اللهم اجرني من النار، ای الله ما د دوزخ وساتې، ای الله ما محفوظه کړې. او په دې شپه کې او په دې ورځ کې مرګ ورته رالی، په دې شپه کې او په دې ورځ کې مرګ ورته رالی، ضرور به الله رب العزت نجات د جهنم ورکوي. دونه لنډ او دونه مختصره دعا او دونه لوی فضیلت تاسو څه کې ویلی شئ؟ زما ګرانو عزتمند ورونو، دا په هغه خاصو اذکارو کې ده چې اکثره د لوی دورې طالبانو ته، استادان او دارنګه اولیاء و خپلو کورنۍ ته او خپلو قریبانو ته، پیرو مریدانو ته ضرور په هغه زوري اذکارو کې دا ضرور زده کړی وه. دا به توصیه ورته کوله چې دا مه هېروه. دا یو 3 الفاظ دي او دومره لوی فضیلت: اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. بیا خاص کر هغه انسانان د مرګ خو د هیچا پته نه لګېږي. زه حیران هغه کسانو ته یم چې دی لا سپین ږیري یم، یو دی پر درېګاټ، یو پر چکو، پر بیا د بید ماپې د سپیانو پر جنګولو دی ناست. بابا ستا لکه معصره پاته د تخو د جومات کونج ونیسه، دعاګانې و اذکار او تلاوت د قرآن راټینګ کړه. ستا نور په څه زړه ښه دي؟ نه زموږ خلک چې د دکان خلاصي، د کاروبار خلاصي، زموږ د علاقې دا ټول خلک په دې خبره خبر دي چې گنج له سپین ږیري د مجلس او د غیبتو او د درواغ ویلو او د دوکهبازۍ او د نورو د شیطانت دپاره گنج لځي. ستا په کور کې ټیم نه پاسېږي، ته په خپله کوټه کې نه سې کښېنستلی، ستا په جومات کې نه لګېږي، تا له اوس څه کول پکار دي؟ ته په څه پسې منډې وایه؟ ډېر وخت را ژوندې سوی دی د فصل د کاټېدلو. ولې سوچ انسان نه کوي؟